د خبرونو سرټکی د افغانستان د توکو د نوي صادراتي طرحې پیل د هوایي کارګو له لارې د یوې نجلۍ واده د پلار له شپږ کلنې منې وروسته او د صهیونیستي پوځیانو دوامداره بریدونه د لویدیځې غاړې پر بېلابېلو سیمو کې د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنولیدونکو سلام د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان لمریز کال د عقرب میاشتې 25مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د اریانا افغان هوایي شرکت اعلان کړی چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د پریکړې له مخې له نن یکشنبې 25 د عقرب څخه د صادراتو او وارداتو کارګو د لیږد نیټې تعرفې عملي کیږي. ملا بختالرحمن شرافت د اریانا افغان هوایي شرکت رئیس ویلي چې له دې وروسته د دې شرکت د منظم کارګو الوتنو له لارې د افغانستان تولیدات او محصولات لکه وچه او تازه میوه، زعفران او قالینې به بېلابېلو هیوادونو ته لیږدول کیږي. ویل شوي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې شرکت ته لارښوونه کړې ده چې له دې وروسته هر کیلوګرام صادراتي توکي په $1 او هر کیلوګرام وارداتي توکي په 80 سنټه انتقال کړي. د امر بالمعروف نهي عن منکر او سمه شکایاتو وزارت وایي چې په خوست ولایت کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې یوې نجلۍ له شپږ کلن انتظار وروسته د خپل مشروع واده حق ترلاسه کړ. دغه ځوانه نجلۍ مخکې له دې د خپل پلار له مخالفت له امله د هغه چا سره واده کولو حق نه درلود چې غوښتل یې. پلار یې غوښتل چې هغه په زور بل چاته واده کړي، خو د محتسبینو په منځګړیتوب هغې وکولی شوه د خپل شرعي او مشروع د واده حق ترلاسه کړي. د کندهار د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 32 سلنه زیات شوي دي. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې په روان کال کې نږدې 22,000 ټنه انار له دې ولایت څخه بهر ته صادرې شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر 2,000 ټنه و. د دې ریاست په وینا د کندهار د انارو ډیر صادرات مالیزیا، ازبکستان او روسیې هیوادونو ته شوي دي. او د پای خبر دا چې په تازه پیښو کې فلسطیني سرچینې وایي چې د صهیونیستي پوځیانو یرغل د رام الله لویدیځ لوري شقبا ښارګوټي او د توبا سویل الفرا کډوالو کمپ ته رسېدلي دي. سرچینې زیاتوي چې له دې یرغل وروسته د صهیونیستي متجاوزینو او د یادو سیمو د فلسطیني ځوانانو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي. د دغه سرچینو په وینا د رام الله بیت ریما او شپتین ښارګوټي هم د صهیونیستي نظام د بریدونو لاندې راغلي دي. له ملتیا مو مننه، تر بیا ښې چارې.